اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نمونگا مسئلہ شروع کرے وا چه موجودات دا دو قسم دی، یو واجب الوجود نو داغو مذکر کرو، یو ممکن الوجود. خبر ہے سیف اللہ خان تبے کہ نوے تنوے واجب الوجود هاغه ذات چې د په وجود کې د بل چا دخل نشتا. نمبر اول. نمبر دویم د سنس ایو او فار ایو دی، ہمیشہ نہ دے ہمیشہ بھئی. نمبر دریم خپل وجود او بقا کے چاہتا محتاج نہ دے، خپل وجود او بقا کے چاہتا محتاج نہ دے. اور نمبر سلورم ممکن الوجود ټول دته محتاج دی. نو دا ذات اللہ شنو. دویم نوع د موجوداتو هغه ممکن الوجود دی. نو ممکن الوجود بنیادی طور دو قسم دی، یو توئی جوہر بل توئی عرض. جوہر بھی دو قسم دے، یو جوہر مجرد چه مادی وجود نلری لکه فرشتے، عقل، روح او نفس. اے مثالونه ولیکي کني لیکلي لکه فرشتہ، عقل، روح او نفس. جواہر بھی ایلیمنٹس دی خو مادی وجود نه لري، فزیکل سٹرکچر نشته. او دویم جواہر مادیه، نو جوہر مادی د مادی وجود لري او مادی وجود مشتمل وی پدریو ابعاد باندې. ابعاد پلورل دے بعد، دریو ابعاد باندې، طول، عرض او عمق، لینتھ، ویڈتھ اور ڈیپتھ. ہاں اوس دغه مادي وجود چې طول، عرض او عمق شته، که حس او حرکت پکې نه نو جماد ورته وایي. حس پکې نشته، سنس کلاس وړي سپته ورته نه لګي. لکه څه؟ لکه ډبره. لکه څه شي؟ لکه ډبره. که حس او حرکت پکې نه او نمو پکې نه، درې شیونه، نمو، گروث، نو جماد ورته وایي لکه ډبره. که نمو پکې وي خو حس او حرکت پکې نه، گروث کوي خو حس او حرکت پکې نشته، نو نبات ورته وایي، پلانٹس، ٹریز. که نمو سره سره حس او ارادی حرکت پکې هم وي نو حیوان ورته وایي. او که د دې سره سره عقل پکې هم وي نو انسان ورته وایي. اوس دغه عقل چې انسان ته ورکړی شوی دی، دې دو شیونه پیدا کړي دي. نمبر اول چې دې د ټولو کائناتو د استعمال صلاحیت لري. د ټولو کائناتو د استعمال صلاحیت لري. دا انسان چې په ټوله دنیا سور ګرځي، دا سره وجه ګرځي، دا د حس ته وجه نه ګرځي چې دا سنس شته. ولې دا سترګې، دا د ګامیش نشته څه شته، دا غوږونه د خره زمونږ نه غټ غټ دي کنه دي غټ، اسپېژمې د غواګانو زمونږ نه غټ غټ دي. خو پته ولګي دا انسان چې دا ټول کائنات ایکسپلایټ کوي، د څه د وجه کوي؟ د عقل د وجه. ا دې ته وایي مسله تسخیر. قرآن کریم بځای په ځای ذکر کوي وسخر لكم ما في السماوات والارض. ټول اسمانونه ازمکا څومره شیونه چې نه تاسو سجده کړی دي، سمې کړی دي،
تاسو ته مې سبجیکټ کړي دي ته ایکسپلائټ کوه. نو یو خو پکې دا شی پیدا کړی دی چې د کائناتو د استعمال صلاحیت ول ورکړی دی. خودویم ذمہ داری ورته ورکړی دا تکلیف بالشرایع چې دی په شریعت باندې مکلف دی. دی په مکلف دی؟ په شریعت مکلف دی ځکه دی فهم لري د عقل د وجې څخه فهم لري په خبره پوهیږي. نو بل موضوع مونږ شروع کړی و او هغه دا چې وسایل د علم انسان د پاره سودي څه شي وسایل د علم د پوهه په څو طریقو حاصلې بدرېو. نمبر اول حواس خمسه سترګې وګونه پوزه ژبه او د ټچ قوت. یاد ورته څه په لخانه لامسه شامه سامعه باصره ذائقه. د سترګو خدا خټولو ته خلکو زیات دي صحیح. اوس دغه سنسز دا په حیواناتو کې مشته که نشته پکې؟ شته پکې. نو دویم سورس یا وسیله د علم عقل د انسان سره څه شی دی؟ عقل. دا به حیوانات سره نشته. او دریم شی وحی ده. دریم شی وحی خبر صادق ورته وي. دغلته ولیکئ یو تفصیل چې د حواسو میدان هم محدود دی. د حواسو د ادراک میدان سترګې تر یو خاص حد پورې کار کوي بیا د هغې نه اخوا نه کوي. غوږونه تر یو خاص حده پورې اوازونه رانیسي د هغې نه اخوا اوازونه نه رانیسي. د 118 شور خو ته اورې خو د 405 نه اورې. نو 405 باندې شور نشته څه بلا ډېر شور. الیکس یو شور نشته د جیازونو د خطو کوزېدو خو نو ستا د غوږونو د رنج نه بار دي. دغه رنګ انساني عقل دام لیمټ لري حدود لري. د حدودو نه اخوا د دې اپروچ نه کېږي. نو دې معنا دا نه ده چې د حدودو نه اخوا څه شی نشته. شیونه بلا ډېر دي خو د عقل ورته اپروچ نه کېږي. ها ها کار کې ها الحمدلله ها ما یو خبر تاسو کوی تر هغه مباشر کوم زه کوم کار کوم په نامه ده CNC اچھا کمپیوټر کنټرول کوم ماشين چې خلک کې دا تطبیق شان ته زه کوم پروګرام زه کوم د دې په علمال کې انسان او لا سلاغ ماشين جوړ کړي نو ته اوس ورېږي بلوپرینټ او زموږ په یو څه مو وکړو دا لپاره درې نفر مقرر کېږي ډے شفت سیکنډ شفت نایټ شفت او هر یو ته مشپږ سره راغلی ما دا ماشینان دی پروګرام کې درې او زموږ د دې اضافه موږ اصل چې مو به خېدبل د پیدا کوڅه ته دا باندې نور په سجیل اما خدای تعالی چې موږ جوړ کړیو چې اوس پر دوه څو نه درته چې زموږ ماشين لپاره وګورئ چې دا څنګه مینټین کوی سر چې ټول اخبار راغلي بل هغه مخلوق زره کې ها الحمدلله. نو عقل میدان محدود لري خو د اپروچ د میدان نه ور په اخوا بلا ډېر حقایق دي خو د ورته اپروچ نه کیږي. ناغه باندې په علم په حاصله په وحی په څه حاصله په وحی. اوس نو دغلته بل موضوع مو شروع کړو چې د عقل باوجود د وحی ضرورت ولې پیدا شو. چې انسان سره عقل شته مې بي دیٹ از سفیشنٹ د کافی کې دی شي د دې موجودګۍ کې د وحی ضرورت ولې پیدا شو. دا سوال دی. جواب نمبر اول ځکه چې د انسانانو عقول متفاوت دي. انسانانو عقول متفاوت. زما عقل یو شان کار کوي او ستا عقل بل شان کار کوي. زما عقل ما په یو لار واړی ستا عقل تا په بل لار واړی. نو پته ولګېده چې دا سفیشنٹ سورس نه دی
که sufficient سوره خو باید ټولو په یو لاین باندې کار کوله. نو نمبر اول د انسانانو عقل متفاوت دی. نمبر دویم د انسان عقل دا د آفت شکار کیږي. آفت پر راځي کنه سړی لیونه کیږي هم کله عقل کارونه کی کله عقل بلکې موستلی عقل کارونه کی. د دې لکه عجیب دی چې د انسانانو عقل د آفت شکار کیږي. د آفت نه محفوظ نه دی که محفوظ دی سسته سکیورټي چا سره سشورټي چې دا ما په عقل آفت نه راځي زه به هر ماینوټ ایشو باندې پوهېږم نه. نو دې یعنی کرایټیریا نشي کېدی چې دې د آفت نه محفوظ نه دی کرایټیریا نشي کېدی. نمبر دریم په انسانانو کې دا فیصله ناممکنه ده چې د چا عقل پرفیکټ دی. د پرفیکشن فیصله کېدی شي نه. هر یو سړی وایي زما دا ټول نه پرفیکټ دی که نه. زمون کلی کې یو لیونی هغه په لار روان وي ټول خلک د خره زامن دي باید چې مانه تپوس وکړي. په بازار پر روانو وی دا ټول خلک د خره زامن دي. عقل یې کار نه کوي باید مانه تپوس. هغه ته خپل عقل ټولو کې پرفیکټ ښکارېده صحیح او هغه ته به تش کبي 100% دا نمبر 3. نمبر 4 عقل ډېر توهماتو شکار کیږي کیږي نه. د عقل مند عقل هغه نه توهماتو شکاري د سپرسټیشنز. ما تاسو ته مثال درکړم چې هالوین څه شي دی. د خلکو دومره عقل مند دي چې ډیګینګ کوي کوم ځای او ډریلینګ کوي کوم ځای په پیسفیک کې او په اټلانټیک کې او ګیس او آیل او دا شي نه راوباسي صحیح. خو په هالوین کې هالوین ډېر توهماتو شکاري چې بلاګانې شروع ستو بلاګان شروع کنه ټریک اور ټریټ. نو دې د توهماتو شکاري نمبر اول. بل وجه چې عقل دې د رواج مقابله نشي کوله. د رواج ته سرندر کیږي. د رواج ته کی سرندر کیږي تسلیميږي ورته. حالانکه د تکله عقل شان आवाज ورکی سړي دا کوم رواج چې خالص ته خرطوب زناور ته دي صحیح. خود فرید خان غوړي جاندار سره هغه هم کښنه شو کوله ټوله خزي برابر راپور دی صحیح ده کنه. ذکر رواجونو سره ډېر کله کې څوک خزي سړی ته بیا په اړای خو خزه د رواج نه خپه چرته کته ورته ډېر وایي د شریعت کې نشته وای نه خلک بسوي دا به شو داسې صحیح. نو عقل د رواج ته تسلیميږي. نو چې تسلیميږي رواج ته نو پته ولګي چې د کرایټیریا نه دی. پته ولګي د سفیشینټ کرایټیریا نه دی. سفیشینټ سورس اف نالج نه دی. بل خبره چې وحی ذکر ضروری ده چې انسان فطرتن خالق سره تعلق غواړي. انسان فطرتن سره غواړي خالق سره تعلق غواړي ځکه چې خالق سره تعلق دا د اطمینان ذریعہ وي. خالق سره تعلق دا د اطمینان یعنی بدھ مت والا که یوگا کوي یوگا او که اندوان خپل طریقه باندې څه شي کوي جوګ او استدراج که سکان خپل څه بجن مجن غږی کریسچیانان په خپل سلایټونو مایټونه لګولي او څه کوي راکوي يهوديان دا ټول سره پاره کوي سټیسفیکشن لپاره چې ان ون وی اور دی ادر خدای سره هغه سره متعلق پیدا شي. نو لارې خطای صحیح لارې خطای چې خپل اپلیکیشن دی لہذا لارې خطا ده. اراده خو صحیح ده اراده سره اراده صحیح ده خو لار ته خطا شوی ده. دا داس لکه سړی اراده دا وي چې زم فرانسیسکو ته روان په بل غاړي پریوه ده خو په مخالف سمت روان دي. نو خالق سره چې تعلق پیدا کې نو د خالق نه به تپوس کې چې تا سره لنګ څنګه پیدا کیږي. صحیح شو. گورنر سره د ملاوېدو ځان له خپله طریقه ده اوبه چېرته نه معلومې د گورنر هاوس نه چېرته نه معلومې د گورنر هاوس نه. پریزیډنټ سره ملاوېدو خپله طریقه ده اوبه چېرته نه معلومې د پریزیډنسي نه چې د پریزیډنټ سره د ملاوېدو څه طریقه یې. خدای سره د ملاوېدو خپله طریقه ده اوبه د چا نه معلومې د خدای نه چې تا سره د ملاوېدو څه طریقه ده. نو الله تعالی بطور مهربانی په خپل ممتازه طریقه خولې چې ما سره د ملاوېدو طریقه دا ده ما سره د کنیکشن پیدا کولو طریقه دا ده او هغه طریقې په څه کې خولې ده په وحی کې څه کې خولې ده په وحی کې. بیا مونږه
بل موضوع شروع کړی و چې وحی او داغي مفهوم، وحی او داغي مفهوم دا بل بحث دی. لغوی معنا د وحی الاشاره الصریعه، صریعه اشاره، تیز اشاره چې وکي، تیز انډیکیشن چاله ورکی، دې څه وایي وحی. او بیا دا مستعمل ده په مختلفو معانیو کې. رضا شیخ لګ باندې کې زبدا دا ورکم. وعلیکم السلام. نه کوئی بیا مونږ ویلو چې وحی دا په مختلفو معنو باندې قران کریم کې مستعمل ده. په معنا د اشاره مستعمل ده په واقع د زکریا علیه السلام کې. سوره مریم، سوره مریم آیت نمبر 19 والا. یا زکریا انا نبشرک بغلام، او زکریا مونږ بشارت درکو تا ته ولک باندې اسمو یحیی، نوم دا یحیی بی. لم نجعل له من قبل سمیا، ندګر زول مونږ در پار مخکې د دینه څوک هم نام په دې نامه باندې هیستري کې د چانوم نشتا، دې نامه باندې هیستري کې د چانوم نشتا. قال رب ان لا يكون لي غلام، دوے او رب زما سرنگے بیمار پارالک، وكانت امراتي عاقرا، اخذ زما وچدا، وقد بلغت من الكبر عتيا، اتاکی سرزر سیدلے من الكبر د زوڑ والد وجنا عتيا، وچوالی تا زما بدن وچ شوی دی. قال كذلك الله ويم دغرنگ د قال ربك ستا پروردگار وي وعلي حين دا کار ما ته آسان دي، ځکه خدای لپاره څه شی مشکل نشته. وقد خلقتك من قبل، اتاك سرا ما پیدا کړې تا لمخکې دین، ولم تک شيئا نویت موجود. قال رب اجعل لي آية، دوے اور بزما وګرځې ما لپاره نشانی. قال آيتك، الله تعالی و نشان استادانا الله تكلم الناس، چې خبرې بنشي کول خلق سرا 3 ليال سویا، دریش پہ برابر مانا سره دروازو ان 72 hours به خبرې نشي کول. او ما تاسو ته ویلو چې اوس پر روټین پروسس کې بچي پیدا کیږي، نو د هغه آثار ظاهريږي په خزه باندې، د بچي آثار په چا ظاهريږي؟ په خزه باندې. نمبر اول چې علوق شي، نو منسز بنشي، سو شي منسز بنشي. نمبر دویم وامټینګ ورته شروع شي. نمبر دریم بدن را پړسيږي. نمبر څلورم دردونه ورته شروع شي. او پنځم چې ډیلیوري نږدې شي، نو دا سویټنس راشي. صحیح. اوس دغه روټین پروسس ته خو دلته زکریا علیه السلام عمر 99 ایئرز دی، او د ښځې عمر 90 ایئرز دی، دواړه بوډاګان دي. په روټین پروسس کې د بچي پیدا کېدو څه امکان نشته، اسباب نشته. صحیح. او زکریا علیه السلام خدای ته کول شي بغیر د اسبابو، الله بیا وکړو در کوم بچي. نو زکریا علیه السلام وی چې دا خو پراپر طریقه د بچی نه ده، نو د دې آثار به هم څه امپراپر وندي، څه به آثار به هم څه امپراپر وندي، روټین والا بني. نو ورته د دې وجې تاسو کو وی مالې او نشانی پکار ده چې ما ته پته ولګي چې ناو وی آر کلوز ټو ډیلیوري. صحیح. نو الله تعالی ورته وی چې آثار اداري چې د ډیلیوري نه 72 hours بیفور، سوره 72 hours بیفور ستاسو گویا قوت په خدمت شي. نو چونکه طریقہ پراپر نہ ہوا، دا پراپر طریقے دا بچی اثر پیدا کی پچا بانے پا خضا بانے، امپراپر طریقے اور آثار ظاہر شو پچا بانے پا سڑی بانے، کیا بانے؟ زکریا علیہ السلام بانے. فخرج على قومي من المحراب، راوت دے قوم پل بالے من المحراب دا عبادت خانینا. محراب مانا عبادت خانہ. فاوحا الیہم، اشاره وکړه دوی ته. دا اوحا د وحی نه دی، په معنا د اشاره، په معنا د
اشاره نو اشاره وکړه دوی ته ساين لینګویج کې ورته خبر وکړه ان سبحوا بکرة وعشیه چې سبا او بیګا د خدای تسبیح کوي سبا او بیګا د خدای ته نو دلته وحی په معنا د سره غلې ده اشاره وحی په معنا د اشاره نمبر 2 وحی په معنا د فطری استعداد چې الله تعالی مخلوقات کې چولې فطری استعداد چې الله تعالی مخلوقات کې چولې سورہ نحل او آیت نمبر 88 253 ومکتا وَأَوْحَى رَبُّكَ فطری استعداد چولے ستا پروردگار الى النحل پہنی بیس کے پس کہ اس وحی دلتا پا مانا اس فطری استعداد سچے نیچرل ٹیلنٹ اس دا کم پروسیس او پروسیجر چی ہنی بیس چلے چی ہنی ندی ورہ سوک تعلیم ورکئی چرتے اسکول ستا سمدرسہ دا ہنی بیس تا چہنی بیس خلق تعلیم ورکړي چې دا سے به ترس راخلي دا سے بیا زی دا سے به خپل کور جوړي دا سے په کې بیا غبینه ولیاړي چې پلان کې سیستم او دوی سیستم کو مستډی ک یا سبحان الله یو زبردست سیستم دی پورا مدني سیستم دی ښا دوی کې یو کوین وی څوک پکې کوین دا کوین چوکیدار سیستم یې غیبانه واچ ولا خلق ولاړي بندوق بردار څوک بندوق بردار ولاړي پیراداران ولاړي نمبر 2 نمبر 3 په انټرنس او په ایگزټ باندې ځان له پیراداران ولاړي هر مچای بهر نه پریدي هر بچای راتلو د پریدي باقاعده اساین کیږي ډیوټي سکیږي ډیوټي ډیلیګیټ کوي چې نن د فلانی د دې دوه مچانو د دې ډیوټي دا دوی بزي او صبر راوړي رس براوړي یې کې ټول مچای رس نه جوړي ټول مچای هني نه جوړي دا ډیوټي تقسیم وي چې ستا کار د پیراداری او ستا کار د دا او ستا کار د دا صحیح بیا چې هغه مچای لاړ شي نو هغه کې خدای فطری استعداد چولې دی چې په ګنده شی باندې باندې کېنی وایرس والا یا بیکټیریا والا شی باندې نه کېنی صفا سوتره رس پراړي صفا سوتره او شکل دوی واپس راشي او غلیاړې خلک راغستي هغه څه خلک راغستي نو باقاعده چیکینګ کیږي مین انټرنس باندې داخليږي هغه پیراداران هغه یې چیکینګ کوي هغه سره تلې باټري وي هغه ولا ترمامیټر ولا خلک کیږي هیلث ډپارټمنټ دی دلته چې اکسیډنټ وشي نه خلک ولا څه کیږي وای چې ډرنګ تک نه دی هغه تاسو وای هغه اله تاسو شی وای ابرتلایزر یار څه دي نو دوی ورته هم هغه رس الایزر ورته واچي صحیح نو پته لګي چې څه غلط څه خو نه راوړي صحیح نو که غلط شی راغلی نو بیا پیشه ته پیش کوي جج ته د جوډیشل سیستم دی صحیح بیا هغه هیرینګ کیږي صحیح دا هغه نو دا میډیکل ټیسټ وشي چې آیا د ذهن خراب شوی دی د دې هني دی د ذهن خراب شوی دی چې د نیچرل استعداد او نیچرل ټیلنٹ وایلیشن کړی دی صحیح نو کله هغه ذهن خراب شوی نه خو پاره ور ختم کیږي سو کی چې دا اوس مصیبت فساد پیدا کوي دا په شهر کې څه کوي گینگرین دی دا ایکزیکیوٹ کوي نه گینگرین نه کریمینل دی صحیح چې دا خو مصیبت دی دا خپل پکار دی صحیح نو طریقه هم د دوی د ایکزیکیوشن بالکل داسې ده لکه شرعي طریقه او شرعي طریقه د ایکزیکیوشن ده سټوال نو دوی دوه مچای یو له دا باډي ونیسي او بل ولا سر ونیسي نو بل داسې راځي نو چې راځي سره جدا شي او باډي جدا شي که کرایم دومره زیات نه ماینوټ وي نو بیا د حدود نظام به پدې کې څه شي امپوټیشن دا ګور ټول سیزن نیچرل دي موږ د غل نه مسکه لاس بکټ کې نو دې کې نو وزر کټ کې دې نه سو کې وزر دې نه کټ کې خبر ده نه دا ګور دا نیچرل دي ښا د شریعت کې مسلګان ورکې اصلي دا نیچرل په حیوانات کې امر غالي دي خبر ده نه دا مثلا الله تعالی و چې دا ټول شی نه د دې چا تعلیم نه ورکړي هني بیز لا دا د هني بیز په نیچر کې ما چولې دي او په دغه نیچر کې اچول ته خدای سوې وحي سوې ورته وحي فطري استعداد اچول ته خدای سوې وحي
واوحى ربک الی النحل فطری استعداد چولے دے وحی کړی دا انسپیریشن کړی دی څه کړی دی انسپیریشن یې کړی دی ستا پروردگار الی النحل هنی بیستا ان اتخذی من الجبال بیوتا چې تو جوړوا په غرونو کې ځان له کورونه نو هنی بیز کور کوم ځای جوړی غرو کې ومن الشجر اپونو کې ومما یارسون اپ هغه باغونو کې چې د په چپرو باندې اچي نو تاسو په کندهار کې د انګورو باغونه چې وکړئ نو ورته مو ټیک لګولې که نه لګولې هغې ته څه وایي عرشه عرشو یعنی چپره جوړول موږ ورته وایو چپر جوړول تاسو ورته څه وایي پشپنا جوړول نو اکثر د ګبین مچای اپ هغې کې ځان له کورونه جوړئ یوا او دویم ومما یارسون اپا آغا ځایونو کې چې دیو جوړی دی پرپزو دی مقصد د پاره نو خلکو اډبي جوړ کړي صندوقونه جوړ کړي هنی بیستا الله تعالی دا نو له فطری استعداد کې جوړی دي چې دای تعالی ډبې جوړ کړي نه اډبي کې بیا ګبینه چي ښه اډبي کې بیا ګبین اچھا تړلو ته هم ضرورت نشته کني سو مچای وته وتړي اچي وی تړي نو بهاني څنګه جوړي چې وی تړي او دای ازادي سل پړه مې کو چا څه راته نه درې ته نشنه هني بسنګ جوړي هني بسنګ جوړ نه الله تعالی ما ول فطری ټیلنت دا اچول دې انسپایر کړی مې دی ورته چې دې صندوق کې برکړي نو زی به راس براړي صندوق او بیا نه اوس خبره ده کړه ثم کلی من کل الثمرات بیا خود هر قسم میونا فسلکی سبل ربک ذللا ننوزا لار د پروردگار پلتا ذللا ادالار بتا د پارا تابع کړی لار بتا د پارا تابع کړی نو د ګبین مچای دا تر لسم لري بوزا او الته پریدا دا په فطری استعداد باندې خپل کور معلومه نه غوځي لکه چې الله تعالی فصلو کې سبل ربک لارې بستا تابع وي لارې به نو دی کې دا سنسر لګېدلی څه ها سنسر الله کدل تاسو هغه په موټر کې اشیاء لګېدلی څه ورته هغه आवाज درته کوي after half a mile take the right exit صحیح نو بیا ته وایي you cross the exit take a U-turn وایي درته که نه صحیح اوس دا شوي نه دا په دې هني بیچ کې په خپله لګېدلي او ته وایي ایگزیټ ته خراب کړه ایگزیټ والا یوټرن واخله رایټ ته وګرځه داسې لاړه شه لس میله لرې پرېږده دا راځي خپل کور ته ځکه چې الله تعالی فصلو کې سبل ربک ذللا چې دا لارې ما ستا تابع کړي دي بالکل لکه دا ټرین چې په پټلۍ باندې واچي بس دا پټلۍ ورته تابع دی په خپله رواني یخرج من بطونها شراب مختلف الوان راوزی د خېټو د دینا شراب مشروب شراب معنا لیکوډ شراب معنا لیکوډ مختلف الوان چې مختلف رنگونه داغي نو مختلف رنگونه داغي ډیپند کوي په سو فیکٹرز باندې نمبر 1 په نوعیت د مچای باندې څه باندې په نوعیت د مچای باندې دا ولیکي نمبر 2 په ویدر باندې څه باندې په موسم باندې نمبر 3 ابو باندې ابو هوا باندې سلورم هغه فروټو باندې چې د کوم فروټو موسم دی د کوم فروټو نه راځي هغه فروټو باندې نو د ټولو کمبینیشن نه د ګبین رنگ جوړیږي او ټیسټ هم جوړیږي د ګبین رنگ جوړیږي او ټیسټ دی وجه الله تعالی وایي چې یخرج من بطونها شراب مختلف الوان مختلف رنگونو والا هنیز بتاته ملاویږي فیه شفاء للناس پدې کې شفاء ده للناس د انسانانو لپاره نو د اکثرو امراضو ځکه چې بنیادی طور علاج د شینو موجود دی په پلانټس کې پته کې موجود دی په پلانټس کې د هر پلانټ بغیر اخلي رس راخلي نو د هغه شی په کې موجود دی ان فی ذلک لآیۃ تاکہ سره دې کې نشانی ده لقوم یتفکرون اقوم د پاره چې هغه فکر کوي نو دلته لفظ وحی او ها خدای په سمانه استعمال کړی دی ها فطری استعداد فطری صلاحیت فطری قابلیت نو الله تعالی په هر قسمه حیواناتو کې خپل فطری صلاحیت فطری استعداد چولې دی دا غي استعداد په حواله لګیا دی خپل فنکشن کوي دا استعداد په حواله باندې ها پای لګیا دی اوسه کې فنکشن کوي درین وحی په معنا د وسوسه وحی په معنا د وسوسه
سورہ الانعام آیت نمبر 123 پیدا مکو 123 بلکہ 123 تک 22 تک غالبا پتہ نہیں 23 تک 22 ولا تاكلوا مخريتاسو مما دغشد حيواناتنا لم يذكر اسم الله عليه جنيا سوینم د الله تعالی پاغه باندې په وخت ذبح کې حين الذبح ولا تاكلوا مخري مما داغ غشنا لم يذكر اسم الله عليه چنیا سوینم د الله تعالی غیبان حين الذبح کلا حلال شي وانه لفسق خدای وای کدا خوري انه لفسق دبد ماشي دا violation did they say violation وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ دا وَإِلَيْشَنْ لِي وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَاكِسَرَ شَيْطَانَان لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وَسْوَسِيَ چي whispering يوحون دام دا وحينا دي لفظ يوحون سنة دي اصل مصدر دي وحي ليوحون وحي كي يخبروا دوستانو تا وحي مانا وسوسا چي وحي مانا وسوسا چي اولی کئی دا چی دی آیت کی وحی پا مانا دا وسوسه استعمال شوی دا آیت نمبر 123 کی لیوحونا دا وحی پا مانا دا وسوسه whispering بلا موضوع بل بحث وحی چاہتا رازی والله ولكي بلا موضوع بلا ما وحي اصطلاحي صحيح وحي اصطلاحي داخل لغوي معنی وي یا استعمال داخل په مختلفو معانیو کې وحي اصطلاحي ورکول د پیغام دی د الله طرفنا یو منتخب شخص تا چې پیژندې شي په نامه د پیغمبر پیژندې شي په نامه د پیغمبر په یو د درو طریقو او هغه درې طریقې سورہ شورا آیت نمبر 51 شورا آیت نمبر 51 شعرانا شورا پیج وایا کنا سلور سوا ناتیا سیف اللہ خانہ سلور سوا ناتیا یو 51 تمہیں کہتا وما کان لبشر تصور نشکے دے یو انسان دا پارا یکلمہ اللہ چی خبرو کی دسر اللہ تعالی فیس ٹو فیس ان یکلمہ اللہ مشافہتاً او مواجہتاً فیس ٹو فیس It's totally impossible to sit with Allah subhanahu wa ta'ala face to face and to talk to. No, امکان نشتا دا سے اللہ نہ کہی ذکر اللہ دے انسان کے دیر املوی شی بیوم انسان دے وہ مخلوق دے صحیح تو خالق و مخلوق میں اس کے ڈسٹنس لی خالق و مخلوق میں اس کے ڈسٹنس لی وما كان لبشر تصور نشکے دے انسان لپارا ان یکلمہ اللہ چھ خبرو کے دسر اللہ تعالی الا وحیا دلتا وحی پا مانا دا انسپریشن دے الا وحیا by way of inspiration من ورطا الہام ہو یا القاء وایو سوئی ورطا الہام یا القاء
الا وحیا مگر بطور الہام او من وراء حجاب یا چې ور سره خبرو کی فرام بیهایند دی کرټن اور فرام بیهایند دی سکرین. صحیح الله تعالی کله خبره کوي پیغمبر سره خو کله کوي فرام بیهایند دی screen, from behind the curtain, as he taught to Musa alayhi salatu wasalam, from behind the curtain. دیو چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې رب ارینی انظر الیک چې د پردې نه پناه الله تعالی ور سره خبره کوله د موسی علیہ السلام شوق پیدا کړو. د موسی علیہ الصلوۃ والسلام شو چې اوس خبره ډیره نږدې ده ځکه आवाज اورم نو ګوره کوم ولید احاګمیک سنو رب ارینی انظر الیک خدای ته ځان دې راته خو قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. See, so never been seen by Musa alayhi salatu wasalam ever, never. See, no khabar wa sara chertana from behind the screen, from behind the curtain. Adir shana lidayna even Jibril amin nishikate, even Jibril has never seen Allah subhanahu wa ta'ala. Yo hadith ki razi Payghambar alayhi salatu wasalam جبريل امين نه تاسو کو یا جبريل ايو بقاع الارض خير د خدای زما کې کوم ازمکه ډیره بهترین ده. صحیح نو جبريل امين جواب ورکړ دعني لاسال ربي عز وجل وما لک ټایم راکا چې درته مو الله نه تاسو کو ځکه زه په خپل فتوا نشم ورکوله چې کومه ټوکړه د زمکه ډیره بهتر ده. نو لاړو فلما رجع چې واپس راغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دنوت من الله دنوا ما دنوت مثله قط زوی خدای ته دومره نږدې لاړ I went that much close to Allah subhanahu wa ta'ala as I had never been. چې کلام زه دومره خدای ته نږدې شوی نو اوس خبره دومره ایگزیجریټ کړه صحیح ده خدا سره کې سره بالکل مخ په مخ نه دی ورسره دنوت من الله دنوا ما دنوت مثله قط او ما دنوت منه قط چې کلام په ځوان کې دومره نږدې ورته نیم تله. صحیح بیا هم ته پیغمبر علیہ السلام ته پوښتنه چې الخالق خالق والمخلوق مخلوق خالق ته او مخلوق ته قال كم بينك وبينه ستاو داغه مس what was the distance. صحیح so distance صحیح or what was the حائل مس کې حائل سو صحیح مس کې was there anything in between there must be but what was there not how much سورو جبريل امين ورته جواب ورکړ 70,000 حجاب من نور 70,000 حجاب من نور 70,000 curtains of light these were hanging between me and Allah subhanahu wa ta'ala. صحيح او بیا مې ته پوښتنه کوي یا رب ايو بقاع ارضك خير فقال الله عز وجل بقاع المساجد چې تاسو ما کې کوم ځمکه تاسو ډیره خوښه ده الله تعالی د جمعتون ځمکه کوم ځمکه د جمعتون ځمکه بقاع المساجد هم دي 70,000 حجاب من نور. یا نمبر 3 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ المعراج کې معراج پشپا الله تعالی لاړو الله تعالی لاړو د وو اسمانونو بار لاړو upon the 7 heavens. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کی هل رأيت ربك عز وجل لیلۃ المعراج د معراج پشپا تا پروردگار کتلے دے د معراج پشپا تا اللہ کتلے دے هل رأيت ربك have you seen your Lord on the night of Mi'raj or night of Ascension. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکړ نورن انا اراه نورن انا اراه he is completely alive how can I see him. چا کمپلیٹ نور دے یہ څنګه کته شم نورن انا اراه صحیح او په یو روایت و فی روایت كنت ارى نورا كنت ارى نورا I was looking at a light only. As far as the entity of Allah is concerned, I have never seen him. ندی وجه اللہ بھائی چې وما كان لبشر ان يكلمه الله چې خبرو کې د سره الله تعالی بالمشافهه سوی ورته مخ په مخ الا وحيا مگر بطور الهام والقا او من وراء حجاب الار from behind the curtain. ته پردې ده
شانه. او یرسل رسولا یادا چرا الیگی رسولا قاصد ملکا جبریل، او یرسل رسولا یادا چرا الیگی جبریل، فیوحی باذن ما یشاء، نو اللہ تعالی وحی کئی باذن په حکم پر باندې هغه چې د اراده وشي. انه علی، دا اللہ تعالی ډیر لوړ دی ذاتن او صفتن. انه علی ذاتن و صفتن، د ذات په اعتبار هم خدای ډیر لوړ دی. نو دومره لوړ ته اپروچ داسې ډایرکټ نه کیږي. حکیم اډیر حکمت والا دی. الله تعالی وایي چې ځان ولې نه خې دې کې حکمتونه دي. ځان ولې نه خېم دلته حکمت. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اللہ تعالی فرمائی فلا تعلم نفس، انسان ته پتہ نه ده چې د دې لپاره الله تعالی څه سکر ساتلی دي من قرة اعین، چې د دوه سره به د سترګې یخ شي، د دوه سره به he will become happy with when he will see what is there. That is Allah subhanahu wa ta'ala. So on the day of judgment we will be seeing Allah subhanahu wa ta'ala in Jannah. صحیح شو؟ صحیح. د دې وجه زمون په دې وطن کې دا خطر دی چې پته نشته اوس ټول خلکو وایلیټ کا دا کوژده به وشو کوئی مالک او جناب یو بل سره نه ملاویدل. په دې نه ملاویدو کې ډېر لوی خیر او برکت و. صحیح چې هغه اعلی فسادن واده وشو هغه محبت به یکدم موجزن شو. صحیح چې دا ملاویدل دا یو دومره فریکوینسي پیدا شو چې مزه به نه وده واده نه بعد. صحیح شو کنه؟ ځکه چې کله شی ستا په نوم شي عادتانه خلک پټ ساتي نو سړي تجسس پیدا کیږي کنه پیدا کیږي. نو چې څومره تجسس پیدا کیږي دومره محبت هم زیاتېږي. خبر اوس ځان کې راغله کنه کینی شیرشانه ته پوسو یار څه فلان ته پوسو صحیح. نو الله تعالی وایي انه علی، دا یو حکمت ده چې موږ ته قرآن کې معلوم نشي. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. نو د وحی مونږه تعریف وکړو، ډیفینیشن مو وکړو چې وحی پیغام د الله دی چې ورکوي یو منتخب شخص ته چې پیژندې شي په نوم د پیغمبر باندې په یو د درو طریقو. نو درې طریقې د آیت کې ذکر دي. نمبر 1 الا وحیا انسپیریشن. نو انسپیریشن کې الله تعالی ډایرکټ یو شی په هارد ډیسک باندې ورواچي، په میس کې فرشتہ نه، میس کې فرشتہ نه، بس د پیغمبر څخه ډایرکټ یو شی ورواچي. دې څه وایي انسپیریشن. او نمبر 2 ام وراء حجاب، یا فرام بیهایند دی کرټن الله ور سره خبر وکړي، لکه موسی علیه السلام سره وکړه او پیغمبر علیه السلام سره ليله المعراج کې وکړه. پیغمبر علیه السلام سره ليله المعراج کې وکړه. او یرسل رسولا، یا دا چې فرشتہ اولیږي لکه یو ولی جبرئیل امین براته او پیغمبر اړه پیغمبر ته. نو دغه درې طریقې دي. there is no any fourth way. څلورمه طریقه پکې نشته. بس وحی چې پیغمبر ته راغلی هم دغه درې طریقې دي. الهام ته وایي. یو بل موضوع چې انتخاب د پیغمبر ولی، انتخاب د پیغمبر ولی هر یو سړي ته خدای سره کوي کنه. انتخاب د پیغمبر ولی د وحی لپاره. نمبر 1 چې په هر عام انسان کې دا استعداد او صلاحیت نه چې میسج د الله تعالی والی، دا صلاحیت دا کیپبلټی نه هر انسان کې دا کیپبلټی نشته چې ډایرکټ د خدای نه سوالي میسج والی، بلکې دا خو په طریقه راځي. صحیح شو. ځکه چې قبولیت دغه میسج دا شفافیت د قلب و دماغ غواړي. څه غواړي؟ ترانسپیرنسی، شفافیت د قلب و دماغ. او الله تعالی شفاف قلب و دماغ ورکړي پیغمبر ته. شفاف قلب و دماغ ورکړي چاته؟ پیغمبر ته. او هغه دومره شفاف قلب و دماغ لري پیغمبر چې کله تمثیلی شی ورته هم حقیقي ښکاري. څه شی ورته ښکاري؟ تمثیلی شی او ورته هم څه ښکاري؟ حقیقي ښکاري. او دلیل ځکه دا ترانسپیرنسی لري، ځکه چې شیشه ډیره صفای نو هر څه پکې واضح راځي.
خبره ځین کړه ډېر سنسټیو وي نو تمثيلي شی ورته مسخکاری لکه حقيقي چی وي موسی عليه السلام چې کله مدین نه واپس راته نو یو تمثيلي لایټي کتل له حقيقي ورغو نو حقيقي ورغو چې کله واپس راته ها نه حقيقي ورغو نو چې په ونه کې وکړه چې ونه کې ور بلیږي او خپل بیبي ته چلته انتظار وکا زه وردم چې دال تنه تعالی لوګو مې اور راړم لعلکم تستلون ساړه چې تل ورته ځان ګرم کی چې ورته ځان ګرم کی ځکه ساړو باران ورېدو طوفان شپه صحیح اوس د چې لایټ ولې ته خو تمثيلي خو د داسې ښکارېدل ترانسپیرنسي دی وجه ها چې دا لکه حقيقي اور بلیږي صحیح ا دې وجه کله نږدې ورته راغی فلما جاءها نودي يا موسى انك بالواد المقدس طوا الله تعالی وی چې لایټ ته خاطر راغی आवाज ورته چې او موسی دا ته وادي مقدس ته راغلی دا هولي ویلی دا څه دا هولي ویلی دا موسی علیہ السلام د خپل ترانسپیرنسي د وجه هغه لایټ داسې حقيقي غنو هغه رڼا ورته داسې حقيقي اور ښکارېدو چې د خپل لخت او د سټیک سرته څخه خاشاک وتړو تل خاشاک وي ورته ها سخاشي وتړلې چې دینه زکه چې وکړه ډیره عجیب اور دی د ونی سر کې بلیږي څه شي دی عجیب اور دی کوم ځای بلیږي د ونی په سر کې بلیږي نو زه ورته رسیدای نشم نو چې دې څنګه داسې لخت اوچتای دا اور په بر روان شي هغه لایټ په نو د ویش دا مسله سبل څنګه ده ته سبل معامله ده نو आवाज ورته راغی چې انک بالواد المقدس طوا پنه دی وباسه ته چپلا کې دی وباسه ته په هولي ویلي کې چپلا کې دی وباسه ته په هولي نو پته ولګی دا چې کله سړی پاک مقام ته دی سپلای سو کی د جمعه ته مو سپلای ولې وباسو ځکه چې وادي مقدس ده صحیح انک بالواد المقدس طوا هذا آداب و خلاف ته سړی سره چپلا کو جمعه ته دن نشي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا الله تعالی قلب و دماغ ډیر صاف او شفاف ورکړي هغه کې دا استعداد وی چې قبول کی میسج د الله تعالی کې دا استعداد دی چې قبول کی میسج د الله تعالی یو نمبر 2 اوس دغه یو پیغمبر ول منتخب دی او قوم د پاره یا د انسانیت د پاره یو منتخب ک ځکه چې الله تعالی ته مطلوب دی وحدت څه ورته مطلوب دی وحدت او یوواله چې انسانانو کې د سوي یونټي انسانانو کې د سوي د فکر په حواله دی کې یونټي وي وحدت وي نو چې لیډران مختلفین وحدت پکې راځي شي دا حزب دی او دا حرکت دی او دا پته نشته جبهه ده او دا محاذم ملی دی او دا فلانه دی وحدت پکې که وحدت خو تر اوسه افغانستان دا ټوکړي ټوکړي نو کنه او دا ټوټي ولې شو ها ټوټي ځکه لیډرشپ کې وحدت نو لیډرشپ یو نو چې لیډرشپ یو وي خو بس ټیک ټاک افغانستان چلی دا نمونږ چې تباشو پښتانه خو سره وجه تباشو دغه تفرق د وجه د تفرق او تشتت د وجه صحیح ده کنه صحیح نو صلی الله تعالی انسانانو کې وحدت غواړي نو د هغه د پاره لیډر یو منتخب کړي چې هغه پیغمبر وایي دې موجوده یو خدا چې پیغمبر ذات کې ترانسپیرنسي وي هغه استعداد لري نمبر 2 الله تعالی غواړي چې خلک یو لیډر پسې متفق متحد شي نو کدی یو کس انتخاب نه کوله چې دې کړي کوم پیغمبر دی هغه د احمد پیغمبر دغه ورځان له مصیبت جوړو دا دویمه خبره بلا خبر یو زمینی خبر چې الله تعالی په انساني دنیا کې امن سکون غواړي څه غواړي امن سکون غواړي او امن سکون راځي د عدل او انصاف په مبني نظام باندې د عدل انصاف باندې مبني نظام چې هغه سره راځي امن او سکون چې کوم ځای عدل نه الته امن راځي شي امکان دې خو یو بل سره تعلق دی امن بغیر د عدل نه امپاسبل ټوټلی امپاسبل امن وداوت عدل نو د عدل او امن لپاره الله تعالی یو نظام را لېږي په شکل د وحی کې یو معلم را لېږي په شکل د پیغمبر کې
یو نظام را لېږي په شکل د وحی کې، او بل څه را لېږي استاد را لېږي په شکل د پیغمبر کې. ځکه دا خبره لاجیکل ده سیف الله خانه چې کله مشینری هغه لږه کمپلیکیټډ وي نو صرف کتاب باندې کار کیږي، څه باندې کار کیږي؟ بس خو کتاب ورته راشي او کلاو به کې ولته بګوره ډایګرام ته ایروز میروز بګوره چې دا پورته کوم ځای لګولې دا کوم ځای لګولې بس فټ به کې لکه پکې مونږ ورته پکې راړو ناغې لپاره څوک راوستل پکاري نه، خو بس کتاب راواله دا نټ دی لګو دا نه اٹھاو دا لګو دا نټ هغه دا لګو صحیح. خو چې ماشين کمپلیکیټډ وي نو بیا کمپنی ور سره خپل انسټرکټر را دیږي دا وړي کنه چې ماشينري کمپلیکیټډ وي نو بیا ور سره کمپنی والا څه کوي فابریکه چې د امریکای نه بیا وړي افغانستان ته الته لګي نه د امریکای نه ور سره انجینیر دي څه دی ور سره انجینیر هغه نه صرف دا چې فابریکال ته انسټال کی صرف دا نه چې فابریکال بلکې خلک ټرین کوي ور سره صحیح چې دې کمپلیکیشن زیات دي دې ټرین خلک پکار دي داولی کې سیف الله خانه. نو پیغمبر اصل کې دغه د انساني مشینری چلولو د پاره د خدای طرف نه هغه انسټرکټر دی چې دې صرف د فابریکه نه انسټال کوي بلکې دې خلک ټرین کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 1,40,000 صحابه ټرین کړل او بیا هغه صحابه نور خلک ټرین کړل تابعین او بیا هغه نور ټرین کړل اتباع التابعین او دا سلسله روانه ده. صحیح شو. موږ اوس لګیاو ټرای کوو چې تاسو ټرین کړو، موږ خپل مشایخ ټرین کړو، ها اوس موږ لګیاو تاسو ټرین کوو، تاسو به لګیاي چې بیا نو ټرین کړئ. دا سلسله به رواني کړه پورې قیامت پورې ان شاء الله. خبره دین کې رااله اوس یو بل ضمني مسله پیدا شو چې نظام عدل و امن انسانانو ته څوک ورکول شي نو داسې ډایرکټ بنځي سټپ بای سټپس. منطقي جواب دا دی چې د هر کمپلیکیټډ ماشینری د اپریټ کولو لپاره ښه نظام د هغې مینوفیکچرر ورکول شي. څوک ورکول شي؟ انوینټر مینوفیکچرر چې چا جوړ کړي چې چا د ټویوټا د چلولو لپاره ښه نظام څوک ورکول شي؟ ټویوټا کمپنۍ والا، د هانډا والا لپاره هانډا کمپنۍ والا، د بی ام ډبلیو والا لپاره. دا څه کېدای شي بی ام ډبلیو جوړ کړي جرمني او کتاب به د هغې لپاره جاپان والا جوړوي؟ داسې امکان شته نه. بی ام ډبلیو چې چا جوړ کړي کتاب والا هم هغه یې جوړوي. کوم مشینري چې څوک جوړه کړي نو چلور طریقه والا هم هغه یې جوړوي. سافټویر چا ډیولپ کړ؟ بل ګیټ. چا نو طریقه د چلولو والا هم چا ایجاد کړ؟ بل ګیټ. د دې وجه خوا ته رایټي ملاوي ټولې دنیا نه رایټي ملاوي. شیرشاه وایي که دا ما جوړ کړی دی نو که څنګه شیرشاه اوس به مونږ در سره هم لږ وړو به هم که دا سافټویر تا جوړ کړی دی مونږ به در سره هم لږ وړو غوړ پېژنې که نه نو اوس انسان د دې مینوفیکچرر څوک دی؟ الله. چا جوړ کړی دی؟ الله تعالی. اوس دغه انسان ته یو نظام پکار دی چې د نظام ورکوونکي کې څلور صفتونه پکار دي. څو صفتونه؟ څلور. نمبر 1 سیف الله خان زردلی کا صحیح ملاقه وی پیدا دا تب هم یو ټیک پیدا کې بیا ها دا ډیر سمات شي او دا خو فوټوګرافیک میموري شي کنه نه خو دا ټیپ دې د پاره خي چې هغه سره بیا سړي ریویژن کیږي که کیسټ سړی ګاډي دوا چې په لار رواني اوریدلو سره نه ریویژن کیږي. فوټوګرافیک میموري راشي لکه مونږ ته استادانو دا پنسل دا واغستو یو تختای بو د لرګي هغه اوس هم پاکستان کې افغانستان کې هم نه هغه پنسل باندې به راته لیکل الف ب ت س نو بیا مونږ تور شي کې قلم چو او هغه بم صحیح نه هغه هم تازه کو دوی په خپل قوم نشي کنه هغه پنسل والا خط باندې بم
قلم چلو صحیح نو دا کیسټ چې بیا اورې کنه دا تا چې پنسل باندې کوم فوټوګرافیک میموري جوړ کړی دا یې تازه کېږي دا نو دغه نظام ورکوونکو کې څلور صفتونه پکار دي. نمبر اول علم محیط چې دا علم احاطه کوونکې پارشه باندې چې د انسان څه ضرورت دي دلته او آخرت کې د انسان څه ضرورت دي په دې دنیا کې او آخرت کې نو دې باندې څوک پوهیږي صرف الله. علم محیط نمبر اول. نمبر دویم رحمت شامل چې دغه نظام ورکون کې د داسې رحمت مالکی چې رحمت دوست او دشمن دواړو ته شامل وي. دوست او دشمن دواړو نو خدای رحمت دوست او دشمن دواړو ته شامل دی کنه. ها کافران ډوډۍ خوري کنه خوري زمونږ یې غوړه خوري صحیح خبر ډګونه ورسره دي کنه موټرو کې غلي کنه سایه کته زی راځي سایم کته زی راځي او چې کم ګند خېټه کې جمع شياتي وځي کنه وځي صحیح حالانکه خدای سره دوستي خو نشته صحیح خو خدای ولا خوراک د مرانه تیری زمون شیخ صحیح غول ولا کول نه وباسي ځکه که خوراک ته دلته نه تیر نشي نو بیا عمرېږي اګه دا جن په لاندې ونه وته نو بیا عمرېږي نو دغه رحمت ته خدای شامل د دوست او دشمن دواړو ته دغه رحمت ته شامل د دوست او دشمن دواړو ته. اسادی بابا سے کہے کہ اے کریمے کے از خزانہ غیب خیر خان تاسو نه تا ګلستان نه ویل اے کریمے کے از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستانہ کجا کنی مارو تو کے بعد دشمنا نظرداری چې دغه نظر خو تو دشمنانو باندې ساتي. سیف الله خان داولی کړه سادی بابا شعر چې کریمے کے از خزانہ غیب تا ګلستان بوستان ویلی ده نه ایر کړی یم اوه دا خو ظلم کړل. اے کریمے کے از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری. نو رحمت شامل. نمبر 3 قدرت کامل ځکه چې کوم سورس قانون ورک او قدرت نشته چې هغه امپلیمنٹ کی نو د قانون څه فائدہ شته خو کتاب دې پروت به جواب نه نو قدرت کامل څه پکار دی قدرت کامل. قدرت کامل معنا دا چې هغه امپلیمنٹ کول هم شي اګه څوک فالو نه کینو هغه ول سزا ورکول شي که څوک فالو نه کی هغه ول سزا ورکول شي او زمون حکمرانو خو بیا په سزا ورکول قادر نه که قادر هغه تنه یو اپروچ شي چې دا قبيله بیا بغاوت کوي کله یې سړی سزا کوي نو دا قبيله بیا څه کوي بغاوت کوي. نو دریم نمبر څه شي قدرت کامل. او څلورم نمبر غیر جانبداری نان بایسڈ. نو انسان کا څومره بزرگ شي صحیح کله پکې پیدا کیږي دا شی کنه اخر یو ځل په جذبه کې راشي اخر یو ځل یعنی ډیر دیندار سره وي او کله په جذبه کې راشي ورور سره په ناروا ودرېږي ټول درېږي سره تر زوی سره د کاکا زوی سره په ناروا ودرېږي یعنی ټوټلی نان بایس کېده نشي ټوټلی نان بایس کېده نشي. نو دغه نان بایس یوازې څوک دی الله تعالی. د دې وجه د انسانانو څومره نظامونه چې جوړیږي هغه کې د بایس کانسپټ خامخا وي ځکه هغه غواړي چې څوک نه ایثار کړي دغه لاسه چې قوت راشي چې قانون جوړوي نو په ځین باندې څوک سوري چې دا بسنګ پکې گرفتارو دې به قانون ضد کې څنګه راځي هغه د افغانستان د غشتات سره صدا پر څه حکایت هم شته یو کامل د بل کامل سره خبرې کولې ولیا رزق دا خدای تعالی نظام دې ته ګورم دا جنتونو د فائدې د فات هیڅ څوک نو تولای شي موافق شي دا جنت تراشي هغه ورته د خدای تعالی رحمت کوم دی چې شاید د رقم دې فائدې او دا به فائدې پاتې شي دا چې کوڅې کوي نو خبره ذهن کې رااله
اوس دغه نظام الله تعالی ورکړي په شکل د وحی کې او داغه د پاره لومبنه معلم را لګلې پیغمبر سو کې را لګلې لومبنه معلم را لګلې پیغمبر. ان شاء الله مزید تفصيلات بیا. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصطنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.